السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، زمونږ استاسې د تجوید دروس شروع شوي دي. مونږ په دې کې صفات لازمه متضاده دغم شروع کړي دي. په دې کې به مونږ پنځمه جوړه وایو. سویمه جوړه، پنځمه جوړه زمونږ استاسې په دې کې ده. ګورئ، صفات لازمه متضادو کې پنځه جوړې جوړېدل او لس قسمه و. نو په هغه کې اخرنۍ جوړه به مونږ څه شی وایو؟ اطلاق به وایو. څه شی؟ اطلاق. نو هغې نه مخکې دغه خبره یاد ساتئ چې د دې صفاتو تعلق د حروفو د اسانۍ او جلدۍ سره د ادا کولو او نه ادا کولو سره دی. یعنی اسانی او جلدی مطلب په سهولت سره ادا کیږي. نو دغه حروف چې دي که نه، نو دا په سهولت سره ادا کیږي. یعنی په دې کې هغه یو قسم ته هغه سخوالی پکې موجود نه وي. نو به هر حال راځو اول دې ته چې اطلاق چې دی د دې لفظي معنا څه شی ده. مونږ لیکلی دي ښویېدل، دا لفظي معنا ده. لغوي معنا یې څه شی ده؟ لغوي معنا ده طرف، کناره. طرف، کناره. او اصطلاحي معنا په کومو حروفو کې چې اطلاق صفت موجود وي، هغه حروف ډیر سهولت او اسانۍ سره ادا کیږي. ډیر په سهولت سره او ډیر په اسانۍ سره ادا کیږي. یعنی څه سختوالی پکې موجود نه وي، ډیر په آرام سره ادا کیږي. مثالونو کې به تاسو وګورئ. یعنی شفوي حروف، یعنی کم حروف چې د شونډو نه ادا کیږي، یعنی د شونډو نه په اسانۍ سره، یعنی چې کم حروف د شونډو نه وي نو هغه شونډو نه په اسانۍ سره ادا کیږي. او لساني حروف د ژبې نه په اسانۍ سره، یعنی چې د کم حروف په دې کې د ژبې والا دي، د ژبې نه ادا کیږي، نو هغه ډیر په اسانۍ او په سهولت سره ادا کیږي. یو ځل بیا وګورئ. ګورئ، په کومو حروفو کې چې اطلاق صفت موجود وي، هغه حروف ډیر سهولت او اسانۍ سره ادا کیږي. یعنی په هغه کې سهولت وي. یعنی شفوي حروف د شونډو نه په اسانۍ سره او لساني حروف د ژبې نه په اسانۍ سره ادا کیږي. نو په دې پوه شئ انشاءالله. اوس په کومو حروفو کې چې دا صفت راشي، هغه حروفو ته څه شی وایي؟ مطلقه وایي. حروف مطلقه. او دا څو دي؟ او دغه شپږ دي. څو حروف دي؟ شپږ حروف دي چې مجموعه یې راځي فرملب. ګوره، فا، را، میم، نون، لام، با. شپږ حروف دي. دغه حروف مطلقه څو حروف دي؟ شپږ حروف دي. یعنی دا صفت اطلاق چې دی په څو حروفو کې راځي؟ شپږ حروفو کې راځي. په دې هم تاسو پوه شوئ. اوس راځو ادایګي طریقې ته چې دغه به مونږ ادا کوو څنګه. نو ادایګي هم ډېر اسانه ده. ګورئ، حروف مطلقه خپل مخرج نه ډیر په سهولت او اسانۍ سره ادا کیږي. ډیر په سهولت. سهولت مطلب څه شی دی؟ یعنی په اسانۍ سره دغه حروف ادا کیږي. او په دې کې ما مخکې تاسو ته وویلې چې په دې کې هغه سختوالی نه وي، نو ډیر سهولت په دې کې موجود وي. بهرحال په دې کې خو دا شپږ حروف راځي که نه؟ فا، را، میم، نون، لام، با. خو په دې کې چې دی ګورئ دلته ما لیکلی لام، نون، را. دا درې حروف چې دی دا ژبې د طرف نه ادا کیږي، یعنی کنارې نه ادا کیږي. او دا ورپسې دا درې حروف چې دی فا، میم، با، دا شونډې کنارې نه ادا کیږي. نو دې ابتدا کې مونږ تاسو ته وویلې چې اطلاق چې دی لغوي معنا مونږ طرف وکړه، ځکه چې دا د طرفونو نه ادا کیږي. نو درې چې دی د ژبې د کنارې نه ادا کیږي، درې چې دی دا د شونډې د کنارې نه ادا کیږي. نو انشاءالله امید لرم په دې باندې خو تاسو پوه شوئ. بهرحال اوس راځو مثالونو ته. په مثال کې تاسو وګورئ. اول په دې کې چې دی فا ده، فا به راولو. ګورئ، فا زبر فا. فا ګورئ کم دا بره دوه غاښونه دي ثنایه علیا، دا شونډو سره لګي. نو ډیر په سهولت او په اسانۍ سره دا ویل کیږي. فا زبر فا. فا همزه فا زبر اف. 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 خیال هم دی، څه سختی پکې نشته. همدا کرنګي دا وګورئ، دا به راوالو اف لح. اف ای اف. اف لح.
ورپسې دویم چې دی را دی اوبه وایو را زبر را 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 او که په دې کې موږ سختي راولو ګورئ حمزه را زبر اور که سختي م راوسته پکې نو بیا دغه چې دی ډېر زیات راځي حمزه را زبر اور بیا غلط راځي صحیح ده نو ډېر په سهولت سره ادا کړي لکه ارسل موږ لیکلی دی همدغه رنګې میم دی حمزه میم زبر حمزه میم زبر ام خیال هم دی همدغه رنګې وګوره بل مثال هم موږ ورکړی ومیم ما ډېر په سهولت سره ادا کیږي همدغه رنګې نون دی لکه ان الله موږ لیکلی حمزه نون زبر ان خیال هم دی ان داسې نه وایو صحیح ده په سهولت سره ادا کیږي همدغه رنګې دغه لام دی حمزه لام زبر حمزه لام زبر الحمد همدغه رنګې را پاتې شوه پکې را حمزه را زبر یا با پاتې شو حمزه با زبر اب نو ګورئ رب العالمین خیال هم دی په دې شپږ واړو حروف تاسو وکتل دا ډېر په اسانۍ او په سهولت سره ادا کیږي نو لنډه ده نو تاسو چې کله دا سبق یادوئ نو ابتدا نه دې ته سوچ کوئ چې د دې صفاتو تعلق د حروفو د اسانۍ او جلدې د سهولت سره د ادا کولو او د نه ادا کولو سره دی دغه حروف چې دی په سهولت سره او په اسانۍ سره ادا شو نو دغه حروف څو شپږو چې دې حروفو ته حروف مطلقه وایي چې دا صفات په کمو حروفو کې وي نو هغې ته به مونږ حروف مطلقه وایو نو انشاءالله امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي دعاګانو درخواست دی خپلو نیکو دعاګانو کې مې یاد ساتئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته